بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. امید دی چې ټول ملګري به روغ او جوړ وي. نن د سره په دې ویډیو کې مختصر یو څو معلومات شریکول غواړم. هغه د ټولو ناول دا معلومات دي چې اکثر ملګري چې کله ویب سایټ باندې خپل اکاونټ جوړ کړي نو واپس دغه اکاونټ نشي کولاولی. د هغې طریقه کار ډېر سیمپل دی، تاسو ته ما ښودلی و په تېره ویډیو کې، لیکن ملګري پرې نه دي پوه شوي. اوس دلته زه تاسو ته بیا په اسانه او ساده الفاظو کې دغه طریقه کار واضحه کومه. دلته دا تسجیل الدخول لیکلی دی، په دې باندې به کلیک وکئ. بیا به واپس په دې تسجیل الدخول باندې کلیک وکئ او بیا به دلته خپل ایمیل ورکئ. کلمة المرور کې به چې بیا خپل پاسورډ ورکئ او لاندې چې دلته تاسو ته کوم دا کلمات لیکلي دي، دا د انګلیش حروف، دا BZTZ، نو دا چې کوم دی دا به همدغه طریقه کار سره ولیکئ څنګه چې دی تاسو ته درکړي دي. لکه مطلب دا بي چې کوم ده دا په وړو کې ده، دغه شان زد په وړو کې دی نو دا په وړو کې دلته ولیکئ. ټي چې کوم ده دا غټو حروفو کې ده نو بیا به دا دلته غټو حروفو کې ولیکئ، او زد چې کوم دی دا به بیا په وړو حروفو کې ولیکئ. لکه دلته زه اول د ټولو نه ایمیل ورکومه، دلته ما ایمیل ورکړ، لاندې مې پاسورډ ورکړ، بیا دغه حروف چې کوم دي دا اوس دغه شان لیکم، لکه BZ دا په وړو کې دی، واپس دا ټي چې کوم دی غټو کې دی، واپس بیا زد. د هغې نه وروسته په دخول باندې زه کلیک کومه. دا تاسو ته ښکاري چې زما دا اپلای چې کوم ده تقدیم دا اکاونټ دا لاګین شو. نو دا د لاګین کېدو طریقه کار. دویمه خبره دلته دا ده چې اکثر ملګرو ته بیا وروسته چې کله اپلای شروع کړي په اپلای کې ورته مشکلي. نو زه اوس دلته دا اپلای چې کوم ده دې کې ماته مشکل راغلی دی، هغه مشکل زه تاسو ته اوس واضحه کومه چې دلته څه مشکل راغلی دی. په دې باندې زه کلیک کومه. ګوره دا په یو ځل کلیک کېدو سره دا ویب سایټ چې کوم دی ماته کولاو نه شو. دوباره بیا کلیک کومه. ګوره بیا هم کولاو نه شو، بیا کلیک کومه. دا اوس په دې ځل باندې ما سره کولاو شو. نو کله چې تاسو ویب سایټ کولاو کئ نو دلته په دې خپل رقم الطلب باندې به کلیک وکئ، بیا دلته تبدأ باندې به کلیک وکئ. مطلب تاسو چې کله اپلای چې کوم ده نیمه کړي او نیمه درته پاتې. نو اکثر مشکل دې ده کې راځي چې دا اپلای سر ته نه رسیږي. نو کله چې ستاسو اپلای دلته سر ته نه رسیږي، تاسو به دومره مهرباني وکئ چې دا اپلای چې کوم ده دا به ټوله ګډه وډه کوئ، او مطلب په دې کې به دا پاسپورټ نمبر چې کوم دی دا به بدل کوئ، او د هغې نه وروسته به په بل ایمیل باندې خپله اپلای ولېږئ. ځکه خبره دلته دا ده چې کله تاسو یو ځل دلته ویب سایټ کې درته مشکل راغی نو دغه مشکل بیا نه حل کېږي، بلکې همدغه مشکل همیشه دپاره وي. بیا د دې دپاره ښه طریقه کار دا دی چې تاسو راولګېږئ. دلته چې کوم تاسو په دې ایمیل باندې کوم اکاونټ جوړ کړی، دغه اکاونټ په خپل ځای باندې پرېږدئ او تاسو لاړ شئ بل اکاونټ جوړ کړئ، او په بل ایمیل باندې تاسو بیا خپل پاسپورټ نمبر ورکړئ او په هغې باندې تاسو اپلای وکړئ. که چېرته تاسو دغه شان کوم مشکل راځي، خو د هغې دپاره حل همدا دی. که نه دغه مشکل چې کوم دی دا د حل والا نه دی، ځکه چې ما پې ډېره ټرای وکړه چې مطلب واپس دا اکاونټ برابر شي، لیکن دا اکاونټ چې کوم دی نه برابرېدو. نو د هغې نه وروسته ما دلته نه خپل پاسپورټ نمبر لرې کړه او هلته دوباره بل ایمیل باندې ما خپل اکاونټ جوړ کړ، بیا مې پې اپلای وکړه. نو دا دویمه خبره وه، او دا زه تاسو ته اوس شو کومه چې مطلب زه دا اپلای لیږم او بیا هم نه لیږل کېږي، لکه حالت کې د دې ټول معلومات چې کوم دي هغه صحیح ورکړي دي. لکه دلته اوس تاسو ته ښکاري چې هر څه بلکل برابر دي. نو زه دلته به ارسال باندې کلیک کوم. ګوره کله چې ما په ارسال باندې کلیک وکړو او زه بره راشم، ګوره او دلته داسې کلمات ماته راکړي دي. دا ویني حدثت مشکله اثناء معالجة الطلب، مطلب یو مشکل پکې پېښ شوی دی. نو دلته دا اپلای چې کوم ده په دې خپل ځای باندې پرېږدئ او لاړ شئ بل اکاونټ جوړ کړئ، او که بیا هم نه کېده نو بیا دومره مهرباني وکړئ چې واپس دې
اپلای کې د پاسپورت نمبر بدل کړئ او دغه شان بیا چې کله تاسو اپلای کوئ د هغې نه وروسته چې پاسپورت نمبر هم بدل که نو بیا یو بل طریقه کار دی هغه هم درته اوس درښایم چې مطلب تاسو به څنګه کولی شئ چې دغه پاسپورت نمبر لرې کړئ. د پاسپورت لرې کولو طریقه کار دا دی، پاسپورت نمبر لرې کولو طریقه کار چې تاسو دلته په دې عوده باندې کلیک وکړئ، شاته به لاړ شئ، مکمل هغه اخیر سر ته به ځان ورسوئ چې کوم ځای کې ستاسو ټول معلومات را جمع شوي دي. لکه زه اوس دلته راغلم د پاسپورت نمبر چې کوم دی هغه دلته یو شان دی، دا زه دلته بدلوم لکه دا ما د پاسپورت نمبر دلته ورک او خپل پاسپورت نمبر چې کوم دی هغه ما چینج کړ. نو دلته به دا تاسو چینج کړئ، بیا به په دې حفظ باندې کلیک وکړئ. حفظ باندې مخکې به تاسو په حفظ او استمرار باندې کلیک کوو، اوس به دلته صرف په حفظ باندې کلیک وکړئ، مطلب دا پاسپورت نمبر مونږه چینج کړ. او د هغې نه وروسته به بیا داسې د خپل اپلای چې کوم دی مخې ته بوځي. بیا هم که نه کېده نو تاسو ته ما ووایي چې بل اکاونټ به جوړ کړئ، هغې کې خو الرېډي بس تاسو دغه پاسپورت نمبر چې کوم دی د دې ځای نه ختم شوی وي، نو بیا تاسو بل اپلای چې کوم دی هغه کولی شي. او دا ټوله خبره مې دې په خاطر باندې وکړه چې کله تاسو په یو پاسپورت نمبر باندې اکاونټ جوړ کړه او هغه هم سیو کړه، مطلب اپلای مې پرې وکړه، نو بیا په هغې باندې تاسو دویمه اپلای نه شئ کولی. نو که چېرته تاسو ته دغه شان مشکل راشي نو د هغې دپاره حل همدغه دی. د دې نه وروسته بله خبره ضروري هغه دا ده چې ملګري به څنګه کولی شي چې د خپل رقم الطلب وګوري چې دا په کوم حالت کې دی، مطلب زه قبلېدو ته نږدې یم او که نه یم، کومې جامې زه اغوستی یم او که نه یم اغوستی. نو د هغې دپاره دوه ویب سایټه دي، یو دا چې مونږ کوم کولاو کړی دی نو دې نه زه لاګ آوټ کېږم، یو بل ویب سایټ دی چې هغه د دې نه لږ اسان دی. اول به دې باندې خبره کوو، د دې دا طریقه کار تاسو سره زه واضحه کوم. اوس دغه اپلای خو زما نه خرابه شوې وه، دغه اپلای خو نه ده شوې، نو ما یوه بله اپلای کړې په بل ایمیل باندې، هغه ایمیل او دغه شان پاسورډ وغیره دلته ورکومه او هغه کولاومه چې زما رقم الطلب په کوم حالت کې دی. واپس به دلته راشي تسجیل الدخول باندې، بیا تسجیل الدخول باندې کلیک ورکړي او بیا اسم المستخدم کې به ایمیل، بیا لاندې پاسورډ او همغه طریقه کار سره به دا خپل آی ډي لاګین کړي. دلته ما په همغه طریقه کار سره دا خپل اکاونټ چې کوم دی کولاو کړه. کله چې تاسو اپلای کړي او اپلای هم سر ته رسېدلي نو مخکې بل اکاونټ کې به تاسو ته ښکارېده چې دلته صرف طلبات دي او دا خدمات یې پکې نه و، او دلته دا خدمات یې پکې شته دی. نو زه به دلته ډایرکټ دلته طلبات ته راشم، په دې باندې به کلیک وکړم او وګورم چې زما رقم الطلب یا زما سټیټس چې کوم دی په کوم حالت کې دی، مطلب قبلېدو ته نږدې دی او که نه دی، یا کمې جامې زه اغوستی یم او کمې نه یم اغوستی. نو واپس به دې طلباتې باندې کلیک وکړم، ځکه یو ځل خو ونه شو. کله چې تاسو په طلباتې باندې کلیک وکړو نو د هغې نه وروسته دلته مهمات یې راشي، بیا طلبات یې دا وګورئ، دلته دا رقم الطلب چې کوم دی کولاو شو او دا تاسو ته ښکاري چې مطلب دا په کوم حالت کې دی. دلته یې لیکلي الحاله بانتظار موافقة الجامعه، مطلب تر اوسه پورې کوم کاغذات چې مونږ لیږلي دي نو جامعو والا هغې په باره کې واپس جواب وزارت التعلیم له نه دی ورکړی. نو دا یو ویب سایټ شو. زه اوس دویم ویب سایټ چې کوم دی هغه به هم تاسو سره دلته کولاوم، هغه ډېر اسان دی د دې نه او هغې کې مکمل ډیټیل چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ. اوس دلته دا دویم ویب سایټ دی، دا ډېر اسان دی، په دې باندې زه کلیک کوم، دا به زه تاسو سره انشاءالله په ډسکرپشن کې هم پرېږدم. دغه لینک باندې ما کلیک وکړو او بیا به راشم دلته یو النظام الوطني الموحد ابشر او دویم نظام الدخول الموحد، په دې باندې به تسجیل الدخول باندې کلیک وکړم، همغه طریقه کار سره به دلته دا خپل آی ډي چې کوم ده هغه به لاګین کړي. دلته تاسو وینئ
چې دا یو بل ویب سایټ دی چې ما کولاو کړو دلته نو ډایرکټ په زه راشم متابعت الطلبات ته په دې باندې به زه کلیک وکړم وګورئ په دې ویب سایټ کې تاسو ته ستاسو ټول ډیټیل هغه شو کیږي اوس دلته چې کوم دی مونږ 3 جامعات سلیکټ کړي وو نو په 3 جامعاتو کې چې کوم دی اولنۍ جامعه چې کوم دی هغه زما دا کاغذات فی الحال لا نه دي کتلي دویمې جامعې کتلي دي لیکن هغې رفض کړي دي او درېیمه جامعه چې کوم ده هغې هم تر اوسه پورې زما دا کاغذات نه دي کتلي نو لکه دا د هرې جامعې بیا خپل یو کوډ وي دا تاسو ته ښکاري او مکمل غټ کوډ چې کوم دی رقم الطلب هغه دغه بره دی او نور د هرې جامعو دپاره چې ستاسو کوم کاغذات تللي دي نو هغې دپاره بیا همدغه کوډونه دي او دغه رقم الطلبي دي نو په دې طریقه کار سره تاسو کولی شئ چې دا خپل رقم الطلب وګورئ بیا په دې ویب سایټ کې نور هم ډېرې خبرې دي لیکن هغه به بیا انشاءالله په بل ویډیو کې ذکر شي لکه دې کې تاسو کولی شئ چې مطلب هغې ته یو طلب ولیکئ او دغه شان کوم میسج وغیره تاسو ته راغلی د دې د طرف نه هغه هم دلته تاسو پړاولی شئ ریډ کولی شئ صحیح ده همدغه شان دلته دا ستاسو هغه اکاونټ دی کوم چې تاسو جوړ کړی واپس به دې نه راشئ تسجیل الخروج باندې به کلیک وکئ نو دلته به ستاسو واپس دا آی ډي بنده شي نو دا د دې تقدیم حالت د کتلو طریقه کارو امید دی چې ټول ملګري به پرې پوه شوي وي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته